ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه د یو آیت مبارکه تلاوت ستاسې مخته وسو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله په خپلو کتابو کې ذکر کړی دی، ستاسې مخته ذکر سو. عزیزانو، الله عز وجل په قرآن کریم کې دا صفتونه دوه قسمه بیانوي. یو قسم مذموم صفات دي چې الله عز وجل د هغوی څخه خپل بندگان بیروي، ډاروي، اجتناب کوي. یو قسم محمود صفات دي، فاضل صفات دي، حسنه صفات دي، ښه صفات دي، هغوی ته الله عز وجل خپل بندگان ترغیبوي. دا د تقابل صورتونه الله عز وجل په قرآن کې ډیر ځایونه بیان کړي دي. دا اهل جنت دي او دا اهل النار دي، دا نیکان دي، دا بدان دي. د دیو خلقو نتیجه لاسته راوړنه ښه ده، د دیو خلقو نتیجه لاسته راوړنه خرابه ده. نو په سورة توبه کې الله عز وجل بعینه دغسې د تقابل یو صورت بیان کړی دی. په یوه مقام کې الله عز وجل د کفارو، مشرکینو، منافقینو دا سیئه او مذممه او بیکاره صفات ذکر کړي دي. په بل مقام کې به الله عز وجل د مسلمانانو ښه صفات ذکر کړي. والمؤمنون والمؤمنات، مسلمانان نارینه، مسلمانان ښځینه، بعضهم اولیاء بعض، دوی په خویونو، خاصیتونو، عادتونو، عقیدې او افکارو کې سره متفق و متحد دي. کوم عقیده چې مسلمان نارینه لري، هغه عقیده به مسلمانه ښځه لري. والمؤمنون والمؤمنات، د ښې عقیدې پابنده، د ښې عقیدې مکلف یوازې نارینه نه دی. من عمل صالحا من ذکر و انثى، الله عز وجل فرمایي په تاسې کې چې څوک نیک عمل وکړي، هغه نیک عمله که نارینه وي که ښځینه وي. دلته هم الله عز وجل دواړه فریقه ذکر کړي دي، مسلمانان نارینه، مسلمانان زنانه. بعضهم اولیاء بعض، ځینې د دوی څخه دوستان دي، کومکان دي، بعض هم د ځینې نورو. د دې څخه مخکې الله عز وجل یو آیت، دو آیت مخکې د منافقینو سیئه صفات راوړي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین نارینه، منافقان زنانه، ځینې د دوی څخه د ځینو څخه دي. اوس دا تقابل ته لږ تاسې متوجه سئ. چیرې چې د مؤمن نارینه او د مؤمنې زنانې خبره راغله، هلته د اولیاءو کلمه راغله چې مسلمانان نارینه، مسلمانان ښځینه یو د بل دوستان دي. چیرې چې د کافرانو، منافقانو، مشرکینو ذکر راځي، هلته د اولیاءو ذکر نشته. بعضهم من بعض، دلته الله پاک فرمایي بعضهم اولیاء بعض. دا عجیبه نکته ده چې د ایمان او د اسلام ذکر راځي، الله عز وجل د دوستۍ ذکر کوي. چې د نفاق او د کفر او د شرک ذکر راځي، الله عز وجل هلته فقط د ملګرتیا ذکر کوي. بس دوی ځینې د ځینو څخه دي. حکمت علماو دا بیان کړی دی چې د مسلمان او د مسلمان تعلق ځان ته حیثیت لري، د کافر او د کافر تعلق ځان ته حیثیت لري. د کافرانو دوستی په دنیا کې یو د بل سره د شخصي اغراضو پر بنیاد ده. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، د نړۍ څه چې کافران دي، الله عز وجل فرمایي تاسې به ګمان کوئ چې دوی سره یو دي. تحسبهم جميعا، که مشرکین دي، که کفار دي، که منافقین دي، تاسې به ګمان کوئ چې دوی سره یو دي. لیکن وقلوبهم شتى، الله عز وجل وایي سره یو نه دي، دوی په ښکاره سره یو دي.
د دوی زړونه سره جلا جلا دي. که اوس تاسې د دنیا په سطح ویني څه حال دی. په ښکاره بین الملل وایي، په ښکاره اتحاد و اتفاق وایي، لیکن په حقیقت کې بیرته یو بل ته سره غلي دي، یو د بل پښې سره وایي. په اسلام کې بیا دا شی نشته، لا شرقیه ولا غربیه، که شرق دی که غرب دی که جنوب دی که شمال دی. چیرې چې مسلمان و الاخ المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. قرآن مطلق راوړي دي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. نی عرب یاد کړي دي نی عجم یاد کړي دي، نی شرق یاد کړي دي نی غرب یاد کړي دي، نی افریقا یاد کړي دي نی اروپا یاد کړي دي نی اسیا یاد کړي دي. چیرې چې مسلمان نارینه وو، چیرې چې مسلمان زنانه وه، هغه به یو تر بل کومکیان وي، یو تر بل به همکاره وي، یو تر بل به مددګاران وي سره. دغه یو آیت مبارکه دی چې موږ تاسې عمل باندې پرېښي. یو مسلمان سوځي بل یې په کیسه کې نه دی، یو مسلمان زیریږي کړېږي بل یې ننداره کوي، بل یې اور نوری مې څه ورته ځکوي. د ده په سوځلو کې وایي زما ګټې دي، د ده په غم کې وایي زما ګټه ده، د ده په خرابۍ کې زما ګټه ده، د ده په پریشانۍ کې زما ګټه ده، لیکن نه پوهېږي.